یو کیسه درته کوم ارمان جنا او غوږ دې کېږده دا لیکلې مې غم جنا دا کیسه د مسافر د زما وروره ورته سوچ کړه مخته سبا کېږي نوره او یو مور و یا بچه و نازوله او په ناز ناز بیلو یو گل نو خکوله او یو خوا ډیره غریبی و بشانه او بس په کلی کې ژوندون شو ورته ګرانه او یو ورځ غلی راغی د مور څنګ ته ویل راکړه اجازت زمبل وطن ته او د مور سترګو نه یې مړې اوښکې بهیږي او ویل زویه په ما ژوند به څنګ تېرېږي او ویل زویه چې زه بل وطن په لاره او په ژوند کړه یو ځل په ما خاورې امباره او زوی هم اوښکې په مخ راځي کتاره او تر بران راته پیغور کړي په بار باره او مور وایي ورته زه الله دې مل شه او درته هره لار ګلونه پل په پل شه خدای دې خیر کړي چې بس مخته پیښیږي او د غمجن زړه نه مې سرې وینې بهیږي او زوی لاړلو دوبۍ ته په سفر او په کم عمر شو غمو ته برابر او د ژوند شپې به یې تېرولې ډېر بې خونده او ډېر غمونه یې په سر شول راپنډه او بس راځي ورته د ګرانې مور یادونه او ورځې کار کړي د شپې نه ورځي خوبونه او لنډه دا چې پکې تېر شولو دوه کاله او خدایه مه راولې چا باندې دا حاله او زړه یې تنګ د مور ته وایي نور درځمه او پاتې ژوند به ستا په څنګ کې تېرومه خبر نه ده چې به مخته څه پېښېږي او ارمانونه د هیچا نه پوره کېږي او ټکټ راخلي وایي نور نه پاتې کېږم او باقی ژوند به د مورکۍ څنګ کې اوسېږم وایي دلته پاتې کېږم نه نوری او څه به کېږي بس د خدای کارونه ګورم او ناڅاپي اکسیډنټ وشو په دې لاره او د پسرو وینو کې لت په د خماره او زن کدن خولې مخ باندې بهیږي او په سلګو کې وایي مورا ته یادېږي احمرګي یارې ژوې تن کې ګلونه او یې ناترسه په چا نه کوي ترسونه انتظار باندې ناسته د مرجانا او وایي ګران زوی به مې راشي ناګهانه او زوی کړي بل جهان ته هجرتونه او چا پوره نه دي په ژوند کې ارمانونه او چې د مرګ خبرې راغللو تر کوره او په سر خاورې بادوي ژاړي موره او غلې غلې مور ځان سره غږیږي
اورنه وخ کې لستر ګن بهيږي جمیل هم دردا د نیمګړې زندګي دا او دلته هر سړی په زړه باندې زخمي دا بس د مور ارمان خاورې ریکيږي او په ظلمي زوی خړې خاورې انبارېږي او سترګې راپورته که بچیانو یا د بل وطن دې راته سره راوړي دینایي او سترګې راپورته که بچیان جار د سفر تکړه بیان راته حالونه او سترګې راپورته که بچیان ستا انتظار کې مې کړل تېر میاشتې کلونه او سترګې راپورته که بچیان یو غږ راوکړه نور مې زړه در پسې چوینه